الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له دې مخکې خپرونه کې مو د استیناف طلبۍ 4 شرطونه بیان کړي وو. په نننۍ خپرونه کې د استیناف طلبۍ 5م شرط بیانیږي. 5م شرط لپاره د استیناف دا دی چې مستأنف او مرافعه طلب شخص به اهل د دعوی او اهل د خصومت وي. بناءً د معطوف او لیونی استیناف طلبی او مرافعه طلبی درسته او صحیح نه ده. لکه څرنګه چې د معطوف او لیونی نفس دعوا او اصل دعوا پر یو چا او پر یو شخص باندې درسته نه ده، نو دغه شان یې استیناف طلبی او مرافعه طلبی هم درسته نه ده. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 535 کې داسې لیکل شوي: الشرط الثالث ان يكون المستأنف اهلا للخصومة، فلا يقبل الاستئناف من القاصر والمعتوه والمجنون، لأنهم لا يصلحون للخصومة بداية، فلا يصلحون لها استئنافا. شپږم شرط لپاره د استئناف طلبۍ دا دی چې مستأنف او مرافعه طلب شخص به هغه شخص وي چې په خپله دی او یا د وکیل به دعوا په اوله مرحله کې له ابتدایه محکمې څخه شروع کړي وي. نو بناءً که په اوله مرحله کې دعوا له ابتدایه محکمې څخه شروع کړي نه وي، نو بیا دی استیناف طلب او مرافعه طلب کېدی نشي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبنانی صفحه 535 کې داسې لیکل شوي: لا يقبل استئناف الحكم إلا من الذي فصلت دعواه في محكمة البداءة، سواء كان قد خاصم بنفسه أو بواسطة وكيل أنفذه عنه. أما من لم يحاكم بداءة فلا يقبل منه الاستئناف. د یادونې وړ ده که چیرې محکوم علیه او هغه څوک چې د محکمې حکم د ده په خلاف صادر شوی وي، پس له صدور د حکم څخه دی وفات شي، نو د ده له وفات کېدو پس د ده وارثانو ته حق د استیناف طلبۍ شته دی. هغوی کولی شي چې استیناف طلب او مرافعه طلب شي. وعلى هذا القياس که محکوم علیه او هغه څوک چې د اول محکمې حکم د دوی په خلاف صادر شوی وي، نو که هغه یو شرکت وي، نو مدیر د شرکت کولی شي چې استیناف طلب شي. البته د شرکت له نورو اعضاو څخه به
موافقه او امضا اخلي. او همدغه شان که محکوم علیه او هغه څوک چې د اولې محکمې حکم د دوی په خلاف صادر شوی وي، که هغه یو دولتي اداره وي، نو د هغه دولتي ادارې مشر مامور استناف طلب او مرافعه طلب کیدی شي. د مثال په طور که په دولتي اداره کې د وقف متعلق دعوه وي او د اولې محکمې لخوا حکم د هغه بل جانب په نفع او د وقف په خلاف صادر شوی وي، نو د اوقافو مسئول او نگران مرافعه طلب او استناف طلب کیدی شي. او همدغه شان که په یو دولتي اداره کې د وزارت مالیې متعلق دعوه وي او د اولې محکمې لخوا حکم د هغه بل جانب په نفع او د وزارت مالیې په خلاف صادر شوی وي، نو د مالیې وزارت مسئول او نگران استناف طلب او مرافعه طلب کیدی شي. او همدغه شان که په یو دولتي اداره کې د لښکر او د فوز متعلق دعوه وي او د اولې محکمې لخوا حکم د هغه بل جانب په نفع او د لښکر او د فوز په خلاف صادر شوی وي، نو د لښکر او د فوز مسئول او نگران استناف طلب او مرافعه طلب کیدی شي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبنانی صفحه 1515 کې داسې لیکل شوي: اذا توفي المحكوم عليه بعد صدور الحكم عاد حق الاستئناف إلى ورثته، وإذا كان المحكوم عليه شركة فيلزم أن يقدم الاستئناف من مديرها الماذون بإدارة إشغالها وبتوقيع الإمضاء عن بقية الشركاء. وإن حكم على إحدى دوائر الدولة فحق الاستئناف لمامور تلك الدائرة الأكبر كناظر الأوقاف في دعوى الوقف، وناظر المالية في دعوى المالية، وناظر الحرب في الدعوى المتعلقة بالأمور الجندية. اوم شرط لپاره د استئناف طلبی دا دی چې دعوه د استئناف پر هغه شخص باندې کیږي چې هغه شخص د ابتدایه محکمې له حکم څخه فایده اخیستی وي او په ابتدایه محکمه کې په دعوه کې د استئناف طلب شخص خصم پاتې شوی وي، او که همدغه شان شخص نه وي، نو بیا د مدعی دعوه د استئناف پر ده باندې قابل قبول نه ده. د مثال په طور که یو داین او قرض ورکوونکی د خپل دین او قرض د امتیاز دعوه وکړي او ووایي چې زما دین او قرضه پر متوفا شخص باندې تر نورو جلا او جدا ده او زه زیات او اول مستحق د دې یم چې ماته د متوفا شخص له ترکې څخه زما خپله قرضه راکړئ، او داسې مو وایي چې ما د خپل قرض او دین د توثیق او مضبوطوالي پر خاطر له متوفا شخص څخه رهن او ګروي اخیستې او اخیستل شوی رهن او ګروي اوس هم له ما سره موجود ده.
نو له دې وجې زه زیات مستحق یم له نورو قرضدارانو څخه په ترکه د متوفا کې، او حالاً کې ترکه د متوفا هم مستغرقه بالدیون وي، یعنی له متوفا څخه دومره ترکه پاتې وي چې د قرضدارانو له قرضې ادا کولو نه پس د متوفا وارثانو ته څه نه پاتې کیږي چې د میراث په طور وارثانو ته ورکړل شي. نو په دغه صورت کې که محکمه د دغه داین او قرض ورکوونکي چې د متوفا رهن او ګروي هم ورسره موجود ده د په نفع فیصله وکړي، نو د متوفا نور قرضداران پر وارثانو د متوفا استناف طلب کېدی نشي، ځکه چې وارثانو ته د محکمې له حکم څخه څه فایده نه ده رسېدلې او نه ورته په میراث کې څه پاتې کیږي. البته که نور قرضداران د متوفا استناف طلبه کیږي، نو پر هغه داین او قرض ورکوونکي دې استناف طلبه شي چې د محکمې له حکم څخه فایده ورته رسېدلې ده او د محکمې له حکم څخه یې فایده اخیستې، ځکه چې قانون دا دی چې دعوه د استناف پر هغه شخص باندې کیږي چې هغه شخص د محکمې له حکم څخه فایده اخیستې وي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 1536 کې داسې لیکل شوي: على من يستأنف الحكم والضابط في ذلك أن الحكم يستأنف على من يستفيد منه وكان خصما في المحاكمة البدائية، أما الذي لا يستفيد من الحكم ولم يكن خصما في هذه المحاكمة فلا يجوز أن يستأنف عليه الحكم. له استناف طلبۍ څخه فایده د یادونې وړ ده که محکوم علیه او هغه کسان چې محکمې د دوی پر خلاف او د دوی پر ضرر فیصله کړې وي، که هغوی زیات کسان وي او په هغه کسانو کې بعضې کسان محکوم علیه استناف طلبه شي او بعضې پکې استناف طلبي ونه کړي، نو که بعضې کسان په محکوم علیهم کې استناف طلبي وکړي او د هغوی د استناف طلبۍ په اساس فیصله له پورته محکمې څخه را نقض شي، نو په دې صورت کې له دغه نقض څخه پس هغه کسان چې استناف طلبي یې نه کوله هغوی ترې فایده نشي اخیستلی، لکه څرنګه چې په همدې اړه د عدلي محکمو په اداري اصولنامه په 272 ماده کې داسې لیکل شوي: د مثال په ډول که یو شخص په 2 تنو باندې دعوه وکړه او په هغو باندې حکم شوی وو، نو په دې صورت کې چې یو تن یې تمیز غوښتی وي، دوهم شخص د فیصلې د ماتېدو په صورت له هغه څخه استفاده نشي کولی، او همدغه شان لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 1536 کې داسې لیکل شوي: اذا تعدد المحكوم عليه فاستأنف بعضهم الحكم وتمكن من فسخه
فلا يستفيد من هذا الفسخ البعض الآخر الذي لم يستأنف. د استئناف مدت دا یاد لرئ چې په استئناف طلبۍ کې غرض هغه د ابتدایه محکمې د حکم حفاظت کول دي له خطا څخه چې تر کومه حده ممکن وي. یعنی غرض پکې دا دی چې د محکمې حکم له خطا څخه وژغورل شي چې څومره ممکنه وي. نو بناءً مناسبه دا ده چې لپاره د استئناف طلبۍ باید وخت معلوم وي. دا د دې لپاره چې د خلکو وختونه او حقونه ضایع نشي او مصالح یې مختل نشي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 1530 کې داسې لیکل شوي: لما كان غرض القانون أن يصون الحكم من الخطأ بقدر الإمكان أجاز للمحكوم عليه أن يستأنف دعواه إلى محكمة أعلى، ولكن ليس من العدل والصواب أن يترك حق الاستئناف للمحكوم عليه إلى ما شاء الله، لأن بذلك تختل مصالح العباد، فجعل القانون للاستئناف مهلة محدودة. فعلا د استئناف طلبۍ مدت د یادونې وړ ده چې فعلا د اسلامي امارت په محاکمو کې د استئناف طلبۍ موده 2 میاشتې ده. یعنی د ابتدایه محکمې د حکم له ابلاغ کولو څخه پس محکوم علیه او متضرر جانب کولی شي چې په 2 میاشتو کې دننه استئناف طلب شي او مرافعه طلب شي، او که تر 2 میاشتو پس محکوم علیه او متضرر جانب استئناف طلب شو نو بیا یې استئناف طلبي درسته نه ده. لکه څرنګه چې په همدې اړه د اسلامي امارت د محاکمو د لایحې په 79 ماده کې داسې لیکل شوي: د ملکي او نظامي مرافعه محکمو د مرافعه طلبۍ موده د ابتدایه محکمې د فیصلې د ابلاغ له نیټې څخه تر 2 میاشتو پورې وخت دی. او همدغه شان په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 1530 کې داسې لیکل شوي: وتبتدئ مدة الاستئناف سواء كان الحكم وجاهيا أو غيابيا من تاريخ تبليغ الإعلام إلى المستأنف بالذات او إلى من قام مقامه. البته دا خبره یاد ساتئ چې د ابتدایه محکمې د حکم د ابلاغ کولو ورځ او مرافعه محکمې ته د استئناف طلبۍ او مرافعه طلبۍ د عریضې او استدعا د وړاندې کولو ورځ دغه دواړه ورځې په هغه 2 میاشتو د مرافعه طلبۍ او استئناف طلبۍ کې داخلي نه دي، بلکې دغه 2 ورځې له هغه 2 میاشتو څخه مستثنا دي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 1539 کې داسې لیکل شوي: ثم إن مدة الاستئناف لا يدخل فيها يوم تبليغ الإعلام
ويوم تقديم استدعاء الاستئناف، لأن دخولهما يقتضي حساب المدة بالساعات، وهذا فيه من الحرج ما لا يخفى. حاصله أن يوم تبليغ الإعلام ويوم تقديم الاستدعاء لا يدخلان في حساب مدة الاستئناف. د یادونې وړ ده چې که پر محکوم علیه د ابتدایه محکمې له حکم ابلاغ کولو څخه پس 2 میاشتې تیرې شي او محکوم علیه او هغه څوک چې د ده پر خلاف فیصله صادره شوې په دغې 2 میاشتو کې استئناف طلبه نشي، نو حق د استئناف طلبی یې ساقط دی. استئناف طلبی نه قبلیږي ولو که هر شخص وي. نو که مرافعه محکمې ته د استئناف طلبی استدعا او عریضه وړاندې کړي، نو مرافعه محکمه به یې موضوع جریان ته نه اچوي، بلکې مرافعه محکمه به یې د استئناف طلبی عریضه مسترد کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 1539 کې داسې لیکل شوي: اذا انقضت مدة الاستئناف سقط حق الاستئناف ايا كان المحكوم عليه حتى ولو كان قاصرا او مجنونا او وقفا او احدى دوائر الدولة العلية، لأنه لا يوافق المصلحة العامة أن يكون في هذا الأمر استثناء لما يتأتى عنه من عدم استقرار الحق المحكوم به. او ورپسې عبارت کې داسې لیکل شوي: وذهب غيرهم وهذا رأي الجمهور إلى أن رد الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة القانونية لا يتوقف على طلب الخصم بل على المحكمة أن ترده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.